تقریبا په ورځ کې چې موږ ډېر ونه وایو نو سوره فاتحه کې موږ تقریبا 40 پیرې الحمدلله وایو، او که شماري کو د سحر 2 سنت 2 فرض شماروي 4، بیا ماسپښین ټول مونځ 10 رکاته سو 14، مازدیګر 4 18. سړی دینداره دی دغه مانځه نه مخکې دغه 4 رکاتو هم خیال ساتي، څو شو 20. ماښام مونځ 15 رکاته 20. دا زه ګوره کم سے کم یادوم، دینداره سړی ډېر مونځ کوي. ها 20. بیا ماسخوتن 4 ولې تاسو ودې راغلي 21. بیا پسې 2 سنت او 3 وتر، عام خلک 3 وتر کوي، 15 دا شو څو 26. ښه 26 شو. یو 2 رکاته پکې زه تهجد هم کې ښه سړی دی 28. اشراق 2 رکاته کوي 40. زه 40 ووایم، ګر که یو سړي د الله سره ربط او تعلق مضبوط هغه دې نه ډېر کوي. 40 پیرې ته الحمدلله صرف په سوره فاتحه کې وایي. زما سوال تاسو ټولو نه دا دی، که څوک زما دا خبرې اوري دلته یا په سکرین یا که هر طریقې سره زما دا سوال هغه ته رسي، آیا په رښتیا د زړه نه ته دا وایې؟ ځکه چې ګوره د بعضو خلکو صرف په جواب په سر الحمدلله پروت دی، الحمدلله، خو ژوند ته یې چې وګورې نو د ده په دې الحمدلله ویلو کې او د ده په دې کارونو کې یو بل سره ټکراو دی. الحمدلله زه غواړم چې موږ یې د زړه نه ووایو. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله په دې روغ صحت، الحمدلله په دې بچو، الحمدلله په دې ښځه، الحمدلله په دې مزدورۍ، الحمدلله په دې رزق، الحمدلله په دې علم، الحمدلله په دې کور، الحمدلله په دې امن و امان، الحمدلله په دې روغ عقل، او الحمدلله والحمدلله بیا پسې دا نعمتونه شماره. الحمدلله دا یو ناشنا فایده. یو الله تعالی نعمت درکو، غټه خبره ده. په دې نعمت باندې الحمدلله ویل دا د دې نعمت نه غټه خبره ده. یو سړی وایي دا اوس داسې یعنې الحمدلله یو سړي له الله کور ورکو مثال، یا یو سړي له الله بچی ورکو نعمت دی، داسې ووایې الحمدلله. موږ ورته دا ووایي ستا د الحمدلله ویل د دې نعمت نه اوچته خبره ده. څنګه؟ هغه داسې دا نعمت څه وخت وروسته به دا زایلی شي، دا به ختم شي، او د الحمدلله ویل دې سره الله تا ته د دنیا او د آخرت کامیابي درکوي. نو د دې فایده په آخرت کې هم شته. نو دا نعمت غټ دی که په دې نعمت الحمدلله ویل غټ دی؟ الحمدلله ویل غټ دی. دا خبره محسوسه کوي. نعمت خو څه وخت بعد زایله کېږي، او که د مرګه پورې د سره بیا به دې ته لاړ شي، خو همیشه خو نه دی نعمت. که ته وایې ځواني ده ختمه به شي، که ته وایې روغ صحت دی بیمار به شي، که ته وایې چې یاره پلانې 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 او دا نعمتونه شماروه ختم به شي یو وخت کې. خو په دې د الحمدلله ویل دا پاتې کېدونکې خبره ده. والباقیات الصالحات قرآن کې الله ذکر کړی آیت به راشي، باقي پاتې کېدونکي نیک اعمال، هغه باقي پاتې کېدونکي نیکو اعمالو کې دا ستا د الحمدلله ویل دي. الحمدلله په دې الحمدلله او دې ته سوچ کوئ، الحمدلله په هغه تکلیفونو چې موږ ته لا را رسېدلي نه دي، الحمدلله په هغه غمونو چې موږ ته نه یې را رسېدلي، الحمدلله په هغه سختو چې موږ نه دي لیدلي، الحمدلله په هغه دردونو بیماریانو چې موږ نه دي لیدلي، او الحمدلله که څوک بیمار دی په دې هم الحمدلله، هر حال الحمدلله، غریب دی الحمدلله، سخته ورته په مسله کې ده یو سخته ده الحمدلله، ځکه چې ته بیا هم د الله د نعمتونو نه بهر نه یې، او بې وفایي مه کوه د خپل رب سره
چې بېشماره نعمتونه د نه هیر شي او هغه یو رایدی کمې چې نه دی درکړی او په هغې کې هم زما او ستا خیر دی. دا کار مه کوه. دومره څه درله درکړي ته هغه یو نعمت رایدی او د هغې د لاسه بیا جزې فزې کوې او خلکو ته شکوې شکایتونه کوې. نو الحمدلله علی کل حال، الحمدلله په هغه کامیابیانو باندې چې ستا ورته د ډېر وخت نه امید یو ترتیب دې جوړ کړی او الله پکې ته کامیاب کړي. الحمدلله په هغه ارمانونو چې هغه یو وخت کې ارمانونه اوس هغه حقیقت کې بدل شوي د الله په تا رحم کړی دی. او که الله نه وی او د الله رحم نه وی او د الله کرم نه وی، زما او ستا به څه ارمان پوره شوی وی؟ څه به شوی؟ بلکې ما او تا به کړی څه وی؟ خو څه چې دي د الله دي. انا لله و انا الیه راجعون. دې کال د تفسیر د دوره د ټوله زه په دې انشاءالله کوشش مې دی چې موږ د قرآن محسوس کو یو کلمه، ګر که وخت به لګي او که موږ ټول عمر کینو بیا به هم حق ادا نه کړو. وګوره انا لله و انا الیه راجعون محسوسه که دا خبره چې زه د الله یم الله ته واپس کېږم. که الله نه وی د الله رحم او توفیق نه وی زه هېڅوک نه وم.